سلامونه او نیکی هیلې، زه یم سردار یوسفزی او ملګرو زه شعر او شاعر موضوع سره حاضر یم. نن د مزدورانو عالمي ورځ ده، نه پوهېږم چې په دې موقع مزدورانو وروڼو ته د دې ورځې مبارکي څنګه ورکړم، ځکه چې دوی خو کالو سر په منډه او ستړي وي. د صوابۍ مانیری خوږژبي شاعر ښاغلي انور مانیروال کال 2012 کې تا ته سلام مزدور په نوم د 140 صفحو یو کتاب چاپ کړی دی. کتاب د پاکستان ورکرز فیډریشن په مرسته چاپ دی. اهتمام یې ادبي تنظیم کام قلم صوابۍ کړی دی. د کتاب کې څه د شپېتو پورې نامتو شاعرانو کلامونه شامل دي چې د هر شاعر کلام په خپل ځای ښه زړه راښکونکی دی. زه دلته دې کتاب نه د صوابۍ مانیری خوږژبي شاعر جان بهادر لالا کلام تاسو سره شریکوم. جان بهادر لالا وی: زار شمه مزدوره ته کامونه جوړوي، زار شمه مزدوره ته کامونه جوړوي، نغمه ته د ژوند همې سازونه جوړوي. د ارته بیرته ځمکه کې خو ستاسه برخه نشته، د ارته بیرته ځمکه کې خو ستاسه برخه نشته، خپل کور نه لرې نورو له کورونه جوړوي. زار شمه مزدوره ته کامونه جوړوي، نغمه ته د ژوند همې سازونه جوړوي. په خپله خپې تڼا کې پیاده ګرځې جانانه، په خپله خپې تڼا کې پیاده ګرځې جانانه، د بل ګاډو له لارې او سړکونه جوړوي. زار شمه مزدوره ته کامونه جوړوي، نغمه ته د ژوند همې سازونه جوړوي. چې خدای ته مخ سپین شي او صفا شي د ګناه نه، چې خدای ته مخ سپین شي او صفا شي د ګناه نه، تور زړونو له یاره جوماتونه جوړوي. زار شمه مزدوره ته کامونه جوړوي، نغمه ته د ژوند همې سازونه جوړوي. د خپل بچي نصیب کې خودې هیڅ نشته جانانه، د خپل بچي نصیب کې خودې هیڅ نشته جانانه، لګیای او د نورو قسمتونه جوړوي. زار شمه مزدوره ته کامونه جوړوي، نغمه ته د ژوند همې سازونه جوړوي. لګیای او د نورو قسمتونه جوړوي، لګیای او د نورو قسمتونه جوړوي. نو ډېره صحیح ده او د حکومت نه دا درخواست دی چې موږ دپاره څه مدد امداد دې وکړي. صحیح شوه. او دې نه علاوه زموږ څه دغه نه چلېږي. دا وګوره نن د جمعې ورځ ده، د جمعې ورځ موږ کار مار کوو د بچو دپاره، او دې نه درخواست دا دی چې موږ دپاره لږ امداد وکړي.